کله کله مازدیګر چې خو راوځه ویل یې ماته مې بیا مشر تره غږې کله کله مازدیګر چې خو ویل یې ماته مې بیا مشر تره غږېږي او په مزاح چې مې پرون بوسه ترې غوښتې نن په کلي چې په ما اته غږېږي په مزاح چې مې پرون بوسه ترې غوښتې نن په کلي چې په ما اته غږېږي تا چې هر ځای چې ستایلې دي عظمته هغه تا پسې په کومه خوله غږېږي وایي د تندي تندي خبرې دي لاليه د تندي تندي خبرې دي لاليه چې کارغه ستا زمونږ بتو نه بهتر ده د تندي تندي خبرې دي لاليه چې کارغه ستا زمونږ بتو نه بهتر ده په دې ټولې پښتونخوا چې راته وایه د چا شعر له مروتو نه بهتر ده په دې ټولې پښتونخوا چې راته وایه د چا شعر له مروتو نه بهتر ده غیرتي سړی د مړ پروت وي عظمته سل ژوندیو بې غیرتو نه بهتر ده واړه را لوی شولو دستا د بیلتانه تنور چې واړه را لوی شولو د تا د بیلتانه تنور چې لا مسکر وټې دي پرتې بلې د زړه تنور چې او تا محبت چا جیبه ټوکه په ما کړې ده چې نه مې واورو چې زړه لګي یار او نه تنور چې تا محبت چا جیبه ټوکه په ما کړې ده چې نه مې واورو چې زړه لګي یار او نه تنور چې او زما د کام واکمنه چوکې ذمہوار ده وایه زما د کام واکمنه چوکې ذمہوار ده وایه دا چې ولاړ دي پښتانه د ژوندانه تنور چې زما د کام واکمنه چوکې ذمہوار دی وایه دا چې ولاړ دي پښتانه د ژوندانه تنور چې او هغه سړی اوس د اسمان سره خبرې کوي هغه سړی اوس له اسمان سره خبرې کوي هغه تر اوس د بېوسۍ چې و میشته تنور چې او موږ یو بل ته ضرورت عظمته چې پاتې سه چې یم د تا د لاسه زه او له ما ته تنور چې ته چې نه یې په محفل چې ښه غږېږي اصل چې پته لري چې تاسو بهر وکنه خو زه داسې ډېر سماعت مې کمزوره ده چې ته چې نه یې په محفل چې ښه غږېږي تا په مخ چې په پیسو هم نه غږېږي او د جنت د ښکلاګانو نه خبر دی د جنت د ښکلاګانو نه خبر دی د دوزخ په بدرنګیو وغږېږي او دې سړي چې یو ځل لاس واخیسته لاړه دا سړی اوس دلته بیا په څه غږېږي دې سړي چې یو ځل لاس واخیسته لاړه دا سړی اوس دلته بیا په څه غږېږي یو ګپ شپ شعر ده پدې چې کله کله مازدیګر چې خو راوځه ویل یې ماته مې بیا مشر تره غږې کله کله مازدیګر چې خو ویل یې ماته مې بیا مشر تره غږېږي او په مزاح چې مې پرون بوسه ترې غوښتې نن په کلي چې په ما اته غږېږي په مزاح چې مې پرون بوسه ترې غوښتې نن په کلي چې په ما اته غږېږي تا چې هر ځای چې ستایلې دي عظمته هغه تا پسې په کومه خوله غږېږي مرحبا جی وسلام